ملا یعقوب ملي دریځ غوره کړ. پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار تیرولو اجازه نه ورکوو. سلامونه قدرمنه لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. د طالبانو دفاع وزیر یو ځل بیا پر یو ملي مسله ملي دریځ غوره کړ او په ډاګه یې کړ چې د پاکستان تر تسلط او فشار لاندې نه دی. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې وویل که څه هم تیر حکومت پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن تار لګولو اجازه ورکړې وه، خو موږ نه اجازه ورکړې او نه به یې هم ورکړو. ملا یعقوب مجاهد د نور موضوعات په برخه کې هم ملي دریځ خپل کړی او د ډیورنډ لاین پر سر هم خپل دریځ ملي ساتي. ملا یعقوب وروسته له هغه د پاکستان ضد دریځ نیسي چې څو موده مخکې پاکستان خبر ورکړی چې پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن تار لګولو پروژه 94 سلنه بشپړ کړي او د پاتې نورې پروژې کار به هم په ښه توګه بشپړ کړي. دوی ګواښ وکړ چې هر څنګه کېږي دوی به د اغزن تار پروژه بشپړوي ځکه په دې برخه کې قربانۍ او شهیدان ورکړي. په دې تړاو د پاکستان دولت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د خبرو له لارې د اغزن تار پروژې د جنجال حل کوي. ولې پر سرحد باندې طالب ځواکونه خپل دریځ په ډاګه کړ او زیاته یې کړه چې دوی به د اغزن تار ویل ویشت ته اجازه ورنکړي چې پاکستان یې ولګوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف کابل ته راغلی او دلته یې له مهمو طالب چارواکو سره ولیدل او اصلي محور د سفر هم دا و چې دوی به له طالبانو سره پر ډیورنډ لاین د راپورته شوي جنجال په هکله وغږېږي. څو داسې معلومیږي چې د پاکستان په وړاندې د طالبانو دریځ تغییر نه دی خوړلی او لا هم به د دې پروژې عملي کولو ته اجازه ورنکړي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.